ولس ته د خپلو کړنو د ځواب ویلو ناسته. دغه ناسته د خوست ښاروالۍ له لوري رابلل شوې او مسؤلینو یې د عامو ښاریانو د ښار د بېلابېلو اصنافو مسؤلینو او رسنیو ته د تېر 1401 کال کړنو راپور وړاندې کړ. په یاد کال کې ښاروالۍ 181 میلیونه عواید راټول کړي او 11 پروژې چارې یې پیل شوې چې له جملې څخه یې د 6 پروژو چارې رواني او پاتې شوي کارونه به یې روان کال پیل شي. و ان شاء الله موږ دا ډاډ درکو چې موږ عواید به نور لوړېږي. واجه دغه ده چې موږ هغه پارکونه چې اوږدمهاله په قرارداد وکړل شوي وو د امارات په راتګ سره د جناب والي صاحب په هدایت هغه موږ خلکو نه واپس کړل، خو الحمدلله په هغې دا فیصله وشوه چې هغه به اوس داوطلبۍ ته سي، هر څوک په هغې حصه اخیستی شي چې هغه داوطلبۍ کې وګټي. نو مثلا مخکې موږ ته یو پارک 10,000 پورې کولی، اوس به انشاءالله 1,00,000 روپۍ وي. بل خوا بیا د خوست اوسیدونکي د ښاروالۍ د حساب ورکونې کړنې ستایي او له نورو سکتورونو غواړي چې ورته کړنې ترسره کړي ترڅو د دولت او عوامو ترمنځ خپلمنځي باورونه لا زیات شي. د ښاروالۍ نه غوښتنه دا ده چې باید ښاروالۍ کارکوونکي په ښار کې مثلا د صفایي په برخه کې خپل رول ادا کړي هره ورځ، داسې نه چې یوه ورځ یې وکړي او بله ورځ یې نه کړي. همداسې د ښار په خلکو نه دا د خوست ښار د صفایي دپاره باید کسبدنۍ موجودې دي، خپل کوم صفایي کورونه چې دي په خپله ښه توګه سر ته ورسوي. بلکل ښاروالۍ خدماتونه ډېر رسي وو، 100% نه رسي وو، ښه خدمات یې روان کړي دي په هره برخه کې یو. د دې سره د خلکو باور ډېر اضافه کېږي او دا د ښاروالۍ دپاره هم بهتري دي او د خلکو باور لوسته وروړي او دا د ښاروالۍ نیک اقدام دی. یاد دې وي چې په 1400 کال کې د ښاروالۍ له لوري 3 میلیونه عواید راټول شوي وو چې اوس پکې خورا زیاتوالی راغلی. مسؤلینو د عوایدو زیاتېدو لاملونه دندې ته د کارکوونکو ژمنتیا او په یاده برخه کې د فساد مخنیوی یادوي.